سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو د جرمني په پښتو د فروشان د برخې لوستونه دي درویشتم بوګن یا درویشتم څپرکی لومړۍ برخه ده د لومړۍ برخې ګرونشټوف یا اساساتو لومړۍ پوښتنه د 15 نمبر پوښتنه ده راځو ویډیو ته په ویډیو کې به ګورو چې مونږ 40 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته لرو په فورفاشټراسه یا لومړیتوب لرونکي سړک کې یاستو چې مونږ لومړیتوب لرو دلته وګورئ ګڼه ګوڼه جوړه سوې ده دا ماشوم ته وګورئ دا هم د دې غټ موټر شاته راپټېږي او دې خواته راځي پوښتنې ته راځو Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? دلته ولې باید تاسو رو لاړ سئ او پښه مو بریک ته ورته وي چې که خدای مکړه څه پیښیږي تاسې بریک ونیولی سئ یعنې تاسې بریک ته آماده واوسئ Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet دلته ځکه چې یو ماشوم سړک ته راوښتی ده هو weil der weiße Transport anfährt ځکه دغه موټر حرکت کوي که د موټر حرکت کوي مونږ ته څه ستونزه نشته ده خو که د ماشوم سړک ته راوړي دلته ستونزه شته weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist او بل دا چې د دغه ټرافیک کوم حالت چې مونږ د ولید د لرې نه چې راتلو ګڼه ګونه زیاته او موټرونه ولاړو د ناخواته حالت مونږ ته معلوم ده چې د چش دپاره دلته ولاړ دي یعنې نامعلومه ټرافیکي وضعیت ده دلته دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده Was ist in dieser Situation richtig? انځوریزه پوښتنه ده په انځور کې ګورو به چې بوس ولاړ ده او دغه 4 وړ خبر دی څراغونه چې دي دا هم چالان ده په تم ځای کې ده راځو پوښتنې ته Was ist in dieser Situation richtig? دلته څه سم دي یا په دې وضعیت کې کومې کړنې سمې دي Waren Blinklicht an کله چې دغه 4 وړه چراغونه هم چالان وي Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden wenn sonst Fahrgäste gefährdet werden په دواړو دغه کوم شپورونه سي دي یا دغه کوم ځغاسلي کې سي دي دلته باید موټر ودرېږي په هغه وخت کې کله چې دغه پلیت لرونکو کسانو ته یا مسافرو ته چې د بس نه راکته سوي وي هغوی ته کوم مشکل جوړ سي هو Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren. هغه موټر چې په دغه لاس باندې راځي یعنی په دغه لاس باندې زی پراته لدینه چې کوم فکر وکوي کولای سي بیغمه لاړ سي نه کله سي بوس ولاړو ولو که ته په دې شپور کې که په دې شپور کې ته باید ډیر د احتیاط نه کار واخلې Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Sicherheit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbei gefahren werden. کله چې تاسو بوس ته نږدې کېږئ که تاسو په دې شپور کې یا ځغاسلیکه کې یاستئ او یا دې کې تاسو باید پل په پل باندې یعنې ډېر ورو او په احتیاط سره لاړ سئ هو دلته دا دواړه سم درېیمه پوښتنه د 15 نمبر پوښتنه ده Sie nähern sich Kindern تاسو ماشومان ته نږدې کېږئ die auf dem Gehweg spielen هغه د پلیت لرونکو کسانو په پټه باندې هلته مستی کوي ساتیري کوي Wie müssen Sie sich verhalten څنګه چلند کوئ تاسو Hupen und weiterfahren ارنډ وکړه او تیر سه langsamer fahren und bremsbereit sein ولې ارنډ کوي ته تیریږي دا خو غلطه خبره ده langsamer fahren und bremsbereit sein رو لاړ سئ او پښه مو بریک ته وي چې کله هم ضرورت سو بریک ونیولی سئ unverändert دا دواړه دلته ناسم دي unverändert چې راغی دلته بې احتیاطي ښیي څلورمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده راځو انځور ته په انځور کې ګورو مونږ په داسې یو سړک کې یاستو چې ځای رڼا لري ځای تیاره لري او چپ لاس ته چې کوم موټر ولاړ دی کیدای سي د دې منځ نه هم څوک راووځي پوښتنې ته ځو چې پوښتنه کې څه دي Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden ولې دغه سړک باندې چې کله تاسو تیریږئ خطرناکه کیدلی اوسي یعنی خطر پیښیدلی اوسي دلته تیریدل خطرناکه کیدای سي اوسي Weil in gekommenen Kraftfahrzeuge erst spät erkennen werden دا ځکه چې که مخامخ نه کوم موټر راځي هغه تاسو ډیر ناوخته وینئ یا وروسته وینئ Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden او هم داسې کیدای سي کوم هغه پلیت لرونکي کسان چې دي د دغې رڼا او د تیارې له امله یا هم د دې موټرونو د مابینځ نه یا دلته په دې اړخ کې وي موږ یې ونه وینو او یو دفعه ټکر سره وکړي یا هم کومه حادثه وکړي هو دا هم کیدای سي Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind دا هم کیدای سي هغه موټرونه چې څراغونه د پوښونه د څراغونو ټول پوښل سوي وي او ډېره
کمینه یا ډیره داسې تیاره رڼا ولري په هغې وخت کې هم کیدای شي د مخامخ موټرونو سره موږ مشکل پیدا کړو. دلته دا دواړه سم دي. پنځمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Sie wollen aus einer Reihe parkenden Fahrzeuge in den fließenden Verkehr vorbeifahren. Hinter ihnen parkt ein Lastzug. Wie beurteilen Sie diese Situation? تاسو په داسې یو ځای کې ولاړ یاستئ، موټر هم پارک کړی دی، تاسو یعنی د موټرونو قطار هم شته ده، هغه هم پارک شوي موټر دی، خو تاسو د داسې یو موټر مخکې موټر پارک کړی دی چې هغه ډېر لوی موټر ده او تاسو شا صحیح نه شئ لیدلی، نو دلته به تاسو څنګه کوئ؟ دغه وضعیت تاسو څنګه ارزیابه کوئ او څنګه کولی شئ دې ځای نه ووځئ؟ Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannähernde Fahrzeuge ihre Fahrzeuge erst spät sehen. تاسو نشاته چې کوم موټر ولاړ ده، د دې له امله نه کیدای شي نورو موټرونه چې هغه په سړک باندې راځي تاسو ورته ډېر ناوخته ښکاره شئ، هو ځکه تاسو د دغه لوی موټر له امله نه پټېدلی شئ. Das Einfahren ist hier ungefährlich. کله چې تاسو دلته سړک ته ننوځئ دا خطر نه لري، نه دلته حتما خطر شته ده. Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannähernde Fahrzeuge erst spät sehen. او دا هم کېدلی شي کله چې تاسو غواړئ د سړک ته ووځئ، د پارک ځینې سړک ته ووځئ، نور موټرونه تاسو ډېر وخت ویني. هو دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? دلته څه وخت ډیر خطرناک وضعیت رامنځته کېدلی شي؟ که موږ انځور ته وګورو، په انځور کې کله چې دغه موټر دا بایسکل چلوونکی کته کېږي یو دفعه دې سړک ته رااوړي، نو معنا دا ورکوي چې دلته د خطر پیښیدونکی ده. کله wenn der Radfahrer am Ende des Radwegs anhält، کله چې دغه بایسکل چلوونکی دلته راځي او ودرېږي ځکه د ده سړک خلاصیږي، نو دلته خطر نشته د دې چې ودرېده، خو دا خو ډېر ښه کار وسو. نه wenn ich unvermindert weiterfahre، کله چې زه دلته پرته له دې نه چې بریک ونیسم او خپل موټر آهسته کړم نور هم مخکې لاړ شم، خطر پیښیدی شي. wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt، هغه وخت کې هم خطر پیښیدی شي چې دا بایسکل چلوونکی را خپل کله چې د سړک خلاصیږي د بایسکل راوړي ما سړک ته، دلته هم خطر پیښیدی شي. هو دلته دا دواړه سم دي. وامه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie hinter diesen Straßenkuppe rechnen؟ د څه شي حساب مو باید د دغه د اوښ بوقان غوندې چې د دې نه وروسته کړی وي، یعنې اخوا ته موږ ته سړک نه ښکاري، یوازې دلته موږ ته دغه ځای ښکاري. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. کېدای شي دغې نه اخوا ته زموږ لاسه کوم موټر ولاړ وي یا درېدلی وي، خراب وي، د هر څه له امله نه کېدای شي. Es kann ein Fahrzeug entgekommen das mein Fahrstreifen mit benutzt. کېدای شي له هغې خوا نه داسې یو موټر را روان وي چې د بل موټر نه مخکې کېږي، یا هم د ما په لاس باندې را روان وي او زما لاس کاروي. هو auf meinen Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. او زما لاس ته کېدای شي یو هغسې موټر وي چې ډېر رو روزي. هو دلته دا درې واړه سم دي. تمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum ist man nach dem Konsum der Droge Kristall mit fahruntauglich؟ کله چې دغه نوم یا د کرسټال میټ دا رقم نشهیي توکي وکارول سي، ولې وایي ستاسو هغه د موټر چلونې توانایي له منځه ځي یا تاثیر لاندې راځي؟ weil Wahnvorstellungen auftreten können، او دا ځکه چې ستاسو دپاره فریبي انځورونه ډېر زیات تشکیلېدلی سي، یا هم تاسو بېځایه فکرونه کولی سئ. هو weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann، او یا هم ستاسو هغه خپله توانایي چې ده دا تاسو ته ډېره زیاته ښکاري، یعنې تاسو ډېر قوي او یا هم ستاسو فکر ډېر ښه رسېږي په هر څه باندې، تاسو داسې فکر کوئ یا ځان ته ډېر غره کېږئ. weil plötzlich Erschöpfungen eintreten kann، او دا ځکه چې ځاندردي یو دفعه تاسو ته پیدا کېدلی شي. دلته دا درې واړه سم دي. نهمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. یو ویډیو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو چې 50 کیلومتره په ساعت د موټر ځغاسته ده په فورفاشتراسه کې. دلته د موټر سایکل چلوونکی ده که بایسکل چلوونکی ده، دا راځي تیریږي، بایسکل دی، مونږ غواړو په دې لاس باندې یا چپ لاس ته په چپ سړک باندې تاو سو. پوښتنې ته راځو. warum müssen Sie jetzt warten؟ ولې باید تاسو اوس دلته ودرېږئ؟ wegen des grünen Fahrzeuges، د دغه شین موټر له امله نه،
ځکه دی په ما باندې لومړیتوب لري باید دا تیر سي غوتن فارڅویګز دغه سور موټر له امله نه دا سور موټر باید ماته ودرېږي راد فاررز او د بایسکل چلونکي یا دغه بایسکل چې اخوانه راځي د دې له امله نه هو دلته دا سوالونه سم جواب سو سمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده wo ist das Parken verboten چېرته موږ نسو کولی موټر پارک کو یا یې ودروو am Fahrbahnrand wenn hier durch die Benutzung gekennzeichnete Parkflächen verhindert wird د سرکونو هغه اړخ ته چې موږ ته اجازه نه وي راکړل سوي او یا هم دلته موږ نسو کولی موټر پارک کو auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften په فورفارشتراسه یا لومړیتوب لرونکي سړک باندې کله چې د ښار نه بیرون یعنی هلته د موټر ځغاسته ډیره زیاته ده 100 کیلومتره په ساعت کې موټر منډه وهي نو هلته هم اجازه نشته ده تاسو خپل موټر پارک کړئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken کوم هغه ځایونو کې تاسو کولی سئ خپل موټر Fahrtrichtung په هغه طرف باندې چې موټر روان وي خو تاسو کولی سئ چپ خواته هم موټر ودروئ یعنی په کوم سړک باندې تاسو نسئ کولی په هغه سړک باندې چې تاسو په همغه سړک مخامخ روان یاستئ لکه ستاسو مسیر دی راسته لاس او تاسو موټر په همدغه مخ باندې داسې دلته چپ لاس ته چپ پارک کوي هر ځای کې تاسو دا نسئ کولی خو دلته وایي کوم ځای کې موږ کولی شو که چیرې فارټریختونګ یا زموږ د تلو لاره په راسته لاس ته وي او موږ په همدې راسته لاس چې کوم موټر روان دی راولو دلته په دې چپ لاس خواته ودرو wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind هغه کله چې د ریل پټلۍ په راسته خواته وي هو دلته کولی سئ wo rechts das Parken verboten ist چیرته چې راسته خواته پارک کول منع وي کله چې راسته خواته پارک کول منع وي نو هغې خوا نه راسئ چپ لاس ته موټر ودروئ in Einbahnstraßen او په Einbahn یا یو طرفه سړکونو کې هلته تاسو هم کولی سئ چې دواړو خواته بیا موټر پارک کړئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. Bei Befahren eines Tunnels nähern Sie sich einem Stauende. Wie verhalten Sie sich? تاسو په یو تونل کې هستئ کله چې د تونل په آخره کې رسیږئ تاسو شټاو ته نږدې کیږئ یا د شټاو آخر ته رسیږئ am Stauende څه به کوئ دلته am Stauende Motor abstellen und das Fahrzeug verlassen کله چې تاسو دغه شټاو یا د ټرافیکي ګڼه ګوڼې آخر ته رسیږئ موټر ګل کئ او ترې نه لاړ سئ نه Warnblinklicht einschalten همغه خبرتیایي څلور چراغونه چې دي هغه به چالان کئ wenden und den Tunnel verlassen تاوسئ او تونل پرېږدئ بیرته راسئ نه په تونل کې موږ هېڅکله نسو کولی چې راتاو شو دلته دا سم ده دیارلسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده worauf heißt diese Verkehrskombination hin دوه دانې ټرافیکي لیک نښې وي هغې ته Verkehrszeichen-Kombination وایي دلته وایي دغه ټرافیکي لیک نښه موږ ته د څه معلومات راکوي auf eine Bahnübergang den ich mit maximal 10 Kilometer pro Stunde überqueren darf زه د ریل په پټلۍ باندې تیریږم چې دلته ماته اجازه شته د یوازې 10 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ولرم هو den Schienenfahrzeuge nur mit 10 Kilometer befahren dürfen یعنی ریل ته اجازه یا د ریل ته یا ټرام ته اجازه شته د 10 کیلومتره په ساعت کې لاړ شي نه an den ich ab hier mit maximal 10 Kilometer heranfahren darf دلته له دغه ځای نه وروسته زه کولی شم 10 کیلومتره په ساعت کې موټر وزغلوم هو دلته دا دواړه سم دي څوارلسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده Sie bemerken im Tunnel einen Unfall was ist zu tun کله چې تاسو تونل ته ننوځئ او هلته پوهیږئ دفتن چې دلته ټرافیکي حادثه سوې ده دلته به څنګه کوئ اوس تاسو Notdienst über Notrufsäulen informieren د مرستې مرکز ته به زنګ وهئ هغه کوم ټلیفونونه چې هلته دي د هغې له لارې نه تاسو ورته معلومات ورکئ چې دلته ټرافیکي پیښه سوې Fahrzeug nicht verlassen موټر نه مه کښته کیږئ او مه ځئ نه کله چیرې ضرورت سي بیا به تاسو موټر هم پرېږدئ او ترې نه به ځئ Warnblinklicht einschalten او خبرتیایي څراغونه د خطر چې دی هغه چالان کړئ هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځلسمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده welches Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه څنګه سمه ده دلته rechts vor links یعنی د راسته په چپ باندې د لومړیتوب قانون پلي کیږي د بایسکل چلونکي
لومړي لاسته یا ښي لاسته دا موټر ده چې دی په دې باندې لومړیتوب لري، په دې سور موټر باندې زه لومړیتوب لرم. دلته لومړی زه ځمه، ما نه وروسته بیا دا سور موټر ځي او ورپسې بیا د بایسکل چلوونکی ځي. Ich darf als erste die Kreuzung überqueren. زه باید اول لاړ شم، یا ماته اجازه شته زه اول لاړ شم. Ich muss den roten PKW abbiegen lassen. زه دا سور موټر پرېږدم چې لاړ شي؟ نه. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. زه باید د بایسکل چلوونکي ته لاره ورکړم چې لاړ شي؟ نه. دلته زه لومړیتوب لرم، زه کولی شم اول لاړ شم. 14مه پوښتنه د 5 نمرو څخه پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ موږ په Vorfahrstraße کې یو abgeknickte Vorfahrstraße ده چې زه لومړیتوب لرم. کله چې زه تیر شم بیا د موټر کولی شي چې دلته راواوړي. Ich darf durchfahren. زه کولی شم لاړ شم. دی باید ودرېږي. 18مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ معنا دا ورکوي ده چې زه اوس باید لومړیتوب ورکم. د هغه آسماني موټر په ځای باندې اوس زه راغلی یم، اوس دغه موټر لومړیتوب لري، د شین موټر دی کولی شي لومړی لاړ شي. Ich muss warten. دلته باید زه ودرېږم. 18مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ کله چې تاسو دغه ترافیکي لیکنه وینئ څنګه چلند کوئ؟ wenn Sie bei 2 Fahrstreifen vor einer Richtung auf dem linken fahren, haben Sie absolut Vorrang. که چیرې دلته تاسو په داسې یو سړک باندې روان یاستئ چې هغه 2 ځغاستلیکې ولري او چپ لاس ته تاسو اوسئ، نو دلته تاسو لومړیتوب لرئ؟ نه. dem Gegenverkehr Vorrang einräumen. هغه موټرونه چې هغه خوا نه راځي هغوی ته لومړیتوب ورکوئ. هو، ځکه چې ستاسو خواته د سړک چې دی دا وړکی کیږي. bei 2 Fahrstreifen vor einer Richtung das Reißverschlussverfahren Anwendung. کله چې دلته د یوې خوا نه اوس موټر روان وي او 2 سړک وي، یو سړک په ختمېدو باندې وي، دلته باید Reißverschlussverfahren یعنی د کورتیو دغه زنجیرک چې ده داسې یو چالو وسي، یو موټر د یو خوا نه بل موټر د بلې خوا نه اجازه ورکړل سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. welche Verbot werden mit diesem Verkehrszeichen aufgehoben؟ کله چې دغه ترافیکي لیک نښه تاسو ته درځي د څه شي معلومات ورکوي او کوم ممانعات له منځه وړل کیږي؟ Geschwindigkeitsbeschränkungen. دلته د سرعت محدودیت، د تیزوالي محدودیت له منځه ځي. تاسو کولی شئ څومره وغواړئ هغومره موټر چلولی شئ. 20مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. تاسو یو ډنډه موټر چلوئ. wodurch können Sie den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs reduzieren؟ څنګه تاسو کولی شئ د موټر د تیل مصرف راټیټ کړئ؟ durch vorausschauendes Fahren häufige Geschwindigkeitswechsels zu vermindern. کله چې مونږ خپل مخې ته ګورو او ټول هغه توجه او پاملرنه مو په خپل ډرایورۍ باندې وي، دلته د دې نه جلوګیري کیږي چې زه د موټر یو دفعه تیز کم او استا کم، تیز کم استا کم. یعنی کله چې تاسو په یو رقم باندې روان یاستئ هغه وخت کې تاسو کولی شئ د موټر تیل هم پس انداز کړئ. durchfahren mit höher Motordrehzahl. کله چې تاسو موټر ته ښه صحیح ریز ورکوئ او بیا پس د هغې نه موټر وچلوئ یا په ډېر ریز سره تاسو موټر وچلوئ، کله چې تاسو موټر ته ریز ورکوئ هماغومره تیل مصرفیږي، یعنی په دې وخت کې تاسو نشئ کولی تیل پس انداز کړئ. durch frühes Schalten in nächsthöhere Gänge. کله چې تاسو څومره تیز یا ژر ژر کولی شئ خپل دا ګیرونه جګ کړئ، یعنی اول نه 2 2 نه 3 3 نه 4، نو په دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې تیل پس انداز کړئ او د تیل مصرف کم کړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.